عزتمندو ستاسو دی مدرسہ دارالقرآن کنن قرآن کریم دا اللہ کلام اختتام ترسیدلے دے بعضی معشومانو قرآن کریم حفظ سرایات کڑے دے او بعضو پا ناظرہ باندے قرآن کریم ویلے دے تاسو با علماؤنا یو خبر اوریدلی وی چی سوک دا قرآن حافظ شی نو د نبوت علوم پسینہ کے محفوظ کرل دا بتاسو علماء نوریدلی نو دا دے مطلب سدے سنگ حافظ قرآن دا نبوت علوم سینہ کے محفوظ کرل دے معنی دادا چی دا دی امت نمخ کے چی سمر امتو نراغلیو پاغے کے دا آسمانی کتاب حافظ نوخا موسیٰ علیہ السلام باندے تورات نازل شویو نو صرف موسیٰ علیہ السلام دا تورات حافظو امتی نو انجیل پا عیسیٰ علیہ السلام نازل شویو خود صرف عیسیٰ علیہ السلام حافظو پا دی دمر امتنو کے چرت دا آسمانی کتاب حافظ ندے تیر شوی علاوہ دا پیغمبرنا چی پا کم پیغمبر بکم کتاب را نازل شو آغا تبا یاد او دا دی امت خصوصیت تے چی اللہ پاک پا دی امت کے امتیان دا آسمانی کتاب حافظان کرل ستاب بچی تا نن اللہ اغا کلام یاد کو چی دا بصیرف پیغمبر تا یادو خدا چرتا امتی نو یاد کرے پلارا چی با آسمانی کتاب حافظ روانو نو دا با پیغمبرو خلق بوی دا پیغمبر روان دے موسیٰ علیہ السلام ویدتا تورات پا یادو یاد خلق بدا ناشنا خبر گرنلا ویدا دا آسمانی کتاب حافظ روان دے ننبا ستا پکور کے ستا بچے گرزیو دا آسمانی کتاب حافظ بیخا اللہ سمر لوئی احسانو کو اللہ سمر لوئی سودو کو چی سڑے خبل بچی تا گوری واغا دا آسمانی کتاب حافظی جسی بچیان پاکے پیدا شول چی 24 گھنٹوں نا مخ کے ٹول قرآن ہوئی ٹول قرآن جسی حافظان پاکے پیدا شول سڑے حیران شی خدایا اے ربتا چی دریش کال کے کم قرآن نازل کرے ہو نن حافظان پا 17 گھنٹوں کے ٹول قرآن پا یادو ہوئی زکویٹی تتلیم یو سورز مخ کے یو حافظ قرآن پا کیوی ٹول قرآن وورو یو ورس کے لکت 24 گھنٹے لا نوی پورا شوی اوی پا ٹول قرآن کی تے یو غلطی مرانا لپا ٹول قرآن کی میں اللہ اکبر انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون اللہ وی سب حفاظت کو میں دے ویک کدا قرآن مجیدون جماعت نہ لرکی نو لرکا دا حافظانو پسینو کی قرآن پروتے اے دا قرآن حافظانو دیر بختوری ہے دیر دا قدر وڑی ہے دیر دا قدر چی سینو کم قرآن دے دا احد مقوہ شہداء دیر و قبرون کمو نبی علیہ السلام صحابہ توید و دری دری پا یو قبر کی دفن کوئے صحابی والراغی وید اللہ حبیبہ چی دو دری مڑی پا یو قبر کی دو شہداء نوی قبلی تا پکی کم یو گدو ذکر قبلی دے کس نو اللہ حساب شروع کی نو قبلی تا کم یو کی دو ددوارو جہانو سردار ورطا فرمائی چی دا چا مرتبہ چتے غا قبلی تا گدے صحابی راگے دا اللہ حبیب دا مرتبی پتا بسنگ لگی دا خطول شہداء دی ددوارو جہانو سردار ورطا فرمائل وی پدی شہداء اگر زئی دیکھے دا قرآن حافظ گو رہے کہ حافظ قرآن یا قبلی تڑوں بے کے دوئے حساب بددن شروع کی گی دا پا قبر کم قدر دے پا قبر کم دا قرآن لحاظ دے پا میدان محشر کم دا قرآن لحاظ دے تلی دا میزان خواتم دا حافظ قرآن لحاظ دے پا جنت کم دا حافظ قرآن لحاظ دے اخیرت کی بم لحاظ حافظانو صرف قرآن یاد ساتا ہے خواہ چی قرآن دا نیر نشینو دیر لوئی مقام دے خلق چی میدان محشر کے پاسی خلق با دیر پا یو لوئی حیبت کی
ټول خلق به نبی علیہ السلام سیکی چې کم زیبی نبی اخر الزمان چې ورځ د محشر شي او امام الانبیاء په میدان محشر ظاهر شي خلق به سیکی ما به یو لاس نه ابو بکر صدیق نیولی یو لاس نه به عمر نیولی رضی الله تعالی عنهما دسی دواړه نیولی وی ډیر بختورو دنیا کې دسی نیولیو دواړه صحابه ته ما تو ګوره صحابه ورته قتل وی ها کدا نبعث یوم القیامه دسی به دواړه نیولی چې میدان محشر کې به ودرېږم یو لاس نه به ابو بکر صدیق نیولی یو نه به عمر نیولی ډیر بختورو نن وسره مدفن کې ملګری دي او بیا به وسره په محشر کې ملګری خلق به نبی علیہ السلام سیکی او نبی علیہ السلام باغی دواړه لاسونه نه نیولي او میدان ما چې پیغمبر څوک د لاس نه ونیسي د هغې لاس بیا پرېښودل نشته هغه لاس به بیا په هغې لاس کې پروتي ښه هغه لاس په بیا د هغې لاس نه جدا نشي تاسو ته مونږ چغې وښوو دا لاس دې راکه چې د پیغمبر په لاس کې دله لاس ورکم چا لاس کې هم لاس مه ورکوه تاسو به څوک په چا پسې رواني او څوک په چا پسې او څوک په چاچا پسې ښه او حافظ قرآن به چا پسې رواني ای د قرآن حافظانو د نبی علیہ السلام به غټې نښې خو یوه غټه نښه به یې دا وي ښه چې په نبی علیہ السلام پسې به وروستو د حافظانو یو لوی جماعت رواني شاته ښه نبی علیہ السلام به مخکې او حافظان به پسې وروستو رواني د قرآن حافظه یوې ډلې ته ورسېدلې خام یوې ډلې ته ورسېدلې د پیغمبر په ډله کې به یو میدان محشر به خلق به سورې سیکی خلق به اسره سیکی او تاسو به په امام الانبیاء پسې شاته روان یې چې چا ته ونظریږئ ښه هر سړي ته وایه تا ته خپله ډله مبارک او ما ته امام الانبیاء مبارک ښه انشاءالله انشاءالله خو قرآن به یاد وړئ ګورئ ښه بچو قرآن به نه هېروئ ښه قرآن به نه ګډوډ کوئ د سینو نه ښه بچوړو قرآن به یاد ساتئ او په مخه به د قرآن تلاوت کوئ په مخه به قرآن لولئ قرآن به هېروئ نه قرآن د څه سره هېرېږي پته شته بچو موبایل به ډېر نه ګورئ ښه دا موبایل یاد قرآن هېري بچو دا چې یو تصویر وګورئ دا د قرآن یو آیات هېري دا ډېره بې حرمتي ده د قرآن ستا سینه کې قرآن دی تا پسې ملایک رواني زه هم د قرآن حافظه ډېرې منډې ترپکې مه وهه که نه ډېر کنزل مه کوه که نه سمې خبرې کوه مړه تا سره شاته ملایک روان دي وي د ده په سینه کې قرآن دی تا سره الله ملایک ملګري کړي دي تا سره هغه ګرځي ای د حافظ قرآن پلارا مورې نن چې حافظ قرآن له کور کې کټ سم کې بچی دی ودش حافظ قرآن بچی به دی کټ کې ودی او گیر چاپیره به د کټ نه ملایک ولاړي وي دلته حافظ قرآن ملایک د قرآن حفاظت کوي که نه دې ته ولاړي او د سینه کې قرآن دی د پسې ملایک ګرځي ملایک بچو تاسو پسې ملایک در روان دي تاسو به د نظر ډیر حفاظت کو تاسو به د ژبې ډیر حفاظت کوئ بچو اسې نه د دې لوی نعمت بې قدري وشي ای بچو تاسو نه یې خبر اسمان نه به جبریل امین راغی او ځمکه کې به نبی علیہ السلام شو دواړه به یو بل ته مخامخ کېناست یو به امام الملائکه و یو به امام الانبیاء و نو چې دواړه به یو بل ته مخامخ شو نو دواړو به د قرآن دور شروع کو ښه بچو قرآن به یې اړو قرآن به یې اړو ته هغه کتاب اړئ چې هغه به جبریل امین او امام الانبیاء اړو نن ته هغه سینه کې ستا پروت دی تم لا خپې تم لا چاته زیریږي چرې به چاته نه زیریږي هر کال به ورسره د قرآن دور یو ځل کو او چې کله اخیری کال د نبی علیہ السلام راغی نو جبریل امین بیا راکوش چې یو ځل دور ختم کو نو بیا ورسره د قرآن دور شروع کو دوباره چې دوه ځله ورسره دور وکړو نبی علیہ السلام ډیرو خیارو خپل لور ته وی لورې ما سره جبریل امین قرآن دوه ځله واړو دې نه معلومیږي چې د بابا اجل دې لنډ شو بابا به دې اینده کال نه ښه لورې ښه پکېږه ما ښه د بابا اجل دې لنډ شو
دوزله را سره زکه قرآن واړو چې زه به آینده کال نه یم دا مې د ژوند اخیری کالو بچو پیغمبر چې دنیا نه رخصتېدو نو دوزله د قرآن دور وکړو بیا د دنیا نه لاړ ښه بچوړو شکر وباسئ چې الله م قرآن نصیب کو شکر وباسئ بچو ګورئ موبایل به نه ګورئ بیا درته وایم ښه بیا درته وایم دا تصویران چې راشي موبایل کې دا قرآن ایری یو حافظ قرآن و غالبا نوم ابو عبدالله دی پلار روان د قرآن حافظ وی ما نه بد نظری وشوله یو ځل ما استاذ ته وی چې نظر می غلط استعمال شو هغه راته وی بس سزا به الله درکې ای بچو قسم درته په دې خبره کوم چې دا قرآن چې د سینې نه وځي نو دا د بد نظرۍ د وجې نه وځي بچو دا قرآن وباس دا سینې به هم خالی کنډر پاتې شي ګورئ دا به خالی کنډر پاتې شي بچو ګورئ قرآن به نه پرېږدئ ښه بچو قرآن به لولئ وی چې هغه ګناه مې وکړله ما خو وی ګناه و وشوله وی چې د هغې ګناه مې 20 کاله پوره شو 20 سال کره 20 سال پس مې په یو ځای ټول قرآن د سینې نه وتیر شو دا یوه پیره په بد نظرۍ باندې ښه بچو ډیر احتیاط پکوئ ډیر قدرمن یې ډیر ښکلي ګلالي یې ډیر د قدر وړ یې خو قرآن تلاوت په نه پرېږدئ ښه بچوړو د قرآن تلاوت پکوئ د شپې د ورځې تاسو چې د قرآن تلاوت شروع کړئ نو ملایک ورته غوږ کیږي ښه ډیره مزه وله ورکوي او بیا چې حافظ قرآن او په تجوید کې قرآن لولي نو چې ملایکو له ډیره مزه ورکړي نو څه چل کوي خبر یې ملائک دی حافظ قرآن له شونډې ښکل کړي او بیا ترې نه روان شي دا هغه شونډې دي چې په دې دی قرآن لولي په دې قرآن لولي بچو ژبې مبارک بچو سینې مبارکې دي بچو اوس د رمضان میاشت را روانه ده خلک به اخیره عشره کې شپه رونئ وی دې کې لیلة القدر ده که نه شپه به رونئ وی د یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی ته خبرې حافظ صاحب دا ولې دا دومره قیمتي ده دا شپه خبر یې دا ځکه قیمتي ده چې په دغې شپه کې لوح محفوظ نه ټول قرآن راغلی و اسماني دنیا ته دنیاوي اسمان ته دا ټول قرآن په دغې یوه شپه کې را نازل شوی و نو د قرآن د نزول شپه ده نو ځکه د یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی بچو په دغې شپه کې صرف قرآن را نازل شو نن هغې شپې ته الله لیلة القدر نوم ورکو لیلة القدر لیلة مبارکه الله وی د قدر شپه وه د برکت شپه وه چې قرآن پکې راتو ای بچیا ای د قرآن حافظه تا له زه څه نوم درکمه هغه شپه چې قرآن پکې را نازل شو نن د هغې شپې څومره عزت دی نن هغې شپې ته خلق ناست دی وی دا شپه نه چرته ښه هغه لیلة القدر دا نه نو هغې شپې ته څومره مقام الله ورکو د شپې قرآن یاد کړی نه دی د شپې قرآن لوستی نه دی صرف په دې کې قرآن را نازل شو او ای بچیا هغه قرآن ستا په سینه کې پروت دی نو زه تا ته څه ووایم بچیا تا له څه نوم درکړم بچوړیا چې قرآن را نازلېدو په کم غر چې د غر په خوا کې چې قرآن را نازل شو نن د هغې غر نوم جبل نور دی نن د غر نوم جبل رحمت دی بچیا هغې ته خلق جبل نور وایي هغې ته خلق جبل رحمت وایي غرونه ستاسو کلي کې غرونه نه دي خلق ورته جبل وایي او مکه مکرمه کې ورته خلق جبل نور وایي خلق ورته جبل رحمت وایي وایي دا د نور غر دی دا د رحمت غر دی زوم دی غر ته ته ولې جبل نور وایي مولانا صاحب دا هغه غر دی چې دلته به قرآن را نازلېدو نو د غر نوم بدل شو جبل نور ترېنه جوړ شو بچو چې کم خار کې د قرآن استاذ دفن شو د هغې خار نه مدینه منوره جوړه شوله بچو مدینه منوره جوړه شوله بچو دا د امن کلی وګرځېدو د امن خار وګرځېد بچو چې د قرآن استاذ پکې دفن شو ډیر بختور یې چې سینو کې قرآن دی او د رمضان میاشت را روانه ده اوبن خلی قرآن ته اوبن خلی ښه تکړه شئ ځوانانو قرآن شروع کړئ ځوانانو
ډاکټرانو قرآن شروع کوي، دکاندارانو قرآن شروع کوي، تاجرانو قرآن شروع کوي. وی نه یادېږي، وی ما ته قرآن نه یادېږي. زه ورته وایم حسین احمد مدني رحمت الله علیه ونیو جیل چې جیل کو نو عمر یې و 70 یا 75 سال، او چې جیل ته دننه شو نو په جیل کې د قرآن حفظ شروع کو. چې جیل نه راوتو د 95 کالو بابا یې جیل کړی دی، چې د جیل نه راوتو 20 سپارې قرآن په یادو باندې یاد کړی و. بچو درخواست مې دا دی چې دا سنیم قبر ته خالی مه کوزوئ، چې دا خالی کوزی نشي نو چې په دې کې څه پراته وي نو، چې څه حصه پکې د قرآن وینو، چې خالی کوزی نشي. بختور پلاران او میندې دي. څو ورځې مخکې کویټې ته تللی وم، هلته دستربندي وه، وزیرېدم د یو هلک دستربندي وه پکې، چې دله سړی په کم شان مبارکي ورکي. هغې وی دی د افغانستان نه راغلی دی هغه حافظ قرآن، چې وی راغی نو مونږ سره یې قاعده وویلله، بیا یې را سره ناظره وویلله، او بیا یې حفظ د قرآن وکړو. وی چې راغلی دی 3 کاله وشو، مور او پلار یې بیا نه دي لیدلي. ښه مور بچی نه دی لیدلی او بچی مور نه دی لیدلی. او نن به د شپی دلته او سحر به د افغانستان ته روانېږي. الله اکبر. په افغانستان کې به مور د حافظ بچی انتظار کوي. 3 کاله پس با مور بچی په پګړۍ کې حافظ قرآن یې. الله اکبر. موري چې 3 کاله مخکې د رالیږو نو خالي سینه و، او نن چې درغې د قرآن حافظ دی. مور به ښکل کړی، پلار به ځان پورې نیولی. مور دا مور ده. ښه 3 کاله بچی نه دی لیدلی، پلار دا پلار دی چې 3 کاله بچی نه دی لیدلی، او بچی ځان نه را رسخت کړی دی. دا به څومره عجیبه نظاره چې 3 کاله پس حافظ قرآن ورشي او خپل مور وویني، خپل پلار وویني. اوس خالی سینه تلی و، ډکه سینه واپس شو. الله اکبر. څه بختوره مور بی، څه بختور پلار بی چې داسې بچي لري. بایزید بوستامي رحمت الله علیه مور ته وی مورې علم لزمه، وی رب رضا کومه زمه. ښه مور ورته زه بچیا رضا علم لزي او خو بچیا اله به کور ته راځي چې علم مکمل کې. ګورې ما به نه ویني، ښه ما له به په پګړۍ کې واپس راځي. مور دی ته مور وی. ښه بچیا اله به د اینمه چې علم مکمل کې. ګورې مخکې به نه راځي، مور د بچی نه رسخت علي. بایزید روانېږي او بایزید بوستامي به روپس کېږي. خلک خبر نه دی. مور نه رسخت واغس لاړ، علم کوي 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 کوي. دنیا علم یې وکړو. 12 کاله پس بایزید بوستامي را روان شو. 12 کاله پس چې راغې 12 کاله پس ماسخوتن کور ته راورسېد. پلارانو مور دی ته وی بچو مور دا مور وه. مور د بایزید بوستامي مور وه. 12 کاله پس بچې کور ته راغی. چې راورسېد نو ماسخوتن دی. نو ورکې ودرېدو. وی څه وکړمه، دروازې له ټک ورکمه؟ نو وی نه دروازې له ټک نه ورکومه، ځکه دنده مې مور وده ده. هسې نه چې د مور مې خوب بې ارامه شي. زما د مدرسې تعلیم دا دی. 12 کاله پس بچی راغلی دی، په وره کې شپه روڼۍ ورله ټک نه ورکوي. وي مور مې چېرته راویښه نشي، د مور مې خوب بې ارامه نشي. اوس په دې لاړ شي ورله به لته راپرېږدي، دا ور به اپل او دی پله لاړ شي. تا له ډوډۍ نه ده تیاره کړې. مور غریبه به د کټ نه راودانګي. یوه سترګه ویښه یوه اوده، لوپټه نیمه په اوږه نیمه په سر. ته به حافظ شي، ته به د دین داعي شي، ته به د خلقو د هدایت ذریعه وګرځي. 12 کاله پس راغلی ورله ټک نه ورکوي. د مور مې خوب بې ارامه نشي. بچو ډېر خیال وکوئ، بچو ډېر خیال وکوئ. بچو مور د کور نوم دی. ښه بچوړو مور او کور. چې مور نه بیا به کور نه یې. ګورئ ښه بچیه دا مې یاد ساته، یاد چې مور نه وه کور به نه یې. ګورئ ښه دا یوه مور ده چې ستا په انتظار ناسته او تا ته لپې اوچتوي، تا ته ور کولاوي، ستا بدی د پلار نه پټوي، په هغې پرده ورچوي. دا یوه مور ده. ګورئ ښه بچې بیا به څوک نه یې. ګورئ بیا به څوک نه یې.
چې د تهجد ټیم شلو اوبر وبیدلی په نالی کې بایزید بستامی رحمت الله علیه پوه شوې مور می تهجد لپاسې ورله ټک ورک چې وری وټکو نو مور ورکول او کو بایزید خیر علی الله دی وبا علم دې کړې دی بچیاو دا د استاد پګړای می راوړې د مور استاد خپل پګړای خبچیا وی الله دې رضا کو بچیا تما دوی ز رب رضا کو وی مور رب می نه دې رضا کړ علم می وکو خو رب نه دې رضا وی ز پزان پویدل مچ ولایت را سره نشته ځان را ته معلومه علم می کړو خو ولایت نو خبچیا بچو ولایت جدا شی دی قبولیت جدا شی دی بچو حفظ جدا دی او قبولیت جدا دی بچیا قبولیت په د بابا سره خبچیا قبولیت د بیبي سره دی خبچیا قبولیت جدا شی وی مور می راته وی چې رب نه دی رضا ما وی نه موري وی مور می لاس چت چې ربا زما بایزید بچي دولس کاله وګرځید ربا بایزید نظر ازایما رب تتی نرازاش وی چې مور می لاس واپس کړو الله را باندې د ولایت دروازې کوله وکړلې ما ته سپته و چې رب رضا کوي نو مور به رضا کوي ما ته پته نه وه زه 12 کاله ګرځېدم ما رب رضا کو پته راته نه وه چې کور کې بیبي رضا که چې رب رضا شي بابا رضا که چې رب رضا شي قال النبي صلی الله علیه وسلم رضا الرب فی رضا الوالد رضا د رب پر رضا د پلار کې دا خفگان د رب په خفگان د پلار کې دی بابا خپه دی رب خپی خان د یو کس دوی حفظ کو ما ته ټلیفون کوي بچې می حافظ شو وی زور تخپی کولې شم لکه دې سی خپه ورته غوځولې شم د سینه کې قران دی کنه حافظ قران نشو وی دې سینه کې قران دی وی زور تخپی کولې شم ما ورته وی تپلاری دا حافظ قرآن دی خدا بچی دی تپلاری ما ورته وی ته سرا د دین چې د حفظ کړی دی دا خپل غیږ کې ورکو دي سی وګدوا او د بد خپزان پوری نیولې دی به چاپی کې خپلارا ته بد تخفیق وزای دی بسره د حفظ نتا تخپن وزای خبابا تپلاری پلار دی به حافظی د پګړې والی خو طالب پخپو زور کې خبابا د پګړې والی موري خو سره د پګړې بستاخ په سینه پوری نی سم خموري سینه د سره د پګړې ما د محدثینو تاریخ کتلې لري چې د ورځې به احادیث درس ورکو او د شپې به د مور خپې چاپی کول د شپې به د مور خپې چاپی کول شپې به د مور خپې چاپی کول امام بخاری رحمت الله علیه پیژنې بخاری شریف کتاب لیکلې دی ښا دسی کتاب لیکلې دی چې په قرآن پسې دویمه مرتبه اصح الکتب د ټولو نه صحیح کتاب په قرآن پسې دا بخاری دی ښا د دسی کتاب لیکل امام بخاری دسی سړی و ښا چې کله بخاری شریف لیکو وی 6 لاکھ احادیث راته په یادو چې کلمه بخاری لیکه ښا بچو الله دسی مقبولیت ورکو امام بخاری لا چې په غونډه دنیا نن د امام بخاری کتاب چلیږي بخاری شریف چې نه ویلې سو کرته عالم نوای ښا چې دا بخاری لاس کې والی وي دی عالم وی د بخاری وی بچو دا کتاب چې لیکل الله سمره مقبولیت امام بخاری لور خبر یې د پستر ګړونو خمچو دیړونو خمونی سي دیړونو دا دومره د احادیث غټ کتاب لیکل آو دا څنګه چلو شو زور تم دیړونو مور لپی الله تو چې تکړی وی ربا زما د بچی نظر را کمال زما بچی نظر را کمال نن ما ته بچی وی زما کاروبار بند هم دا د مور دعا ته سده مړ وی زمين کیږي هم دا د مور دعا ته سده وی زاو کاروبار او بیماری او پریشانی دا ډیری وړي خبرې دي د امام بخاری د سترګو نظر نشته او مور لا سوچت رب زما د بچی نظر مال راکی زما د بچی نظر تلې زه د بچی نظر غواړم دعای کوله خوبي ولیدو ابراهیم علیہ السلام خوب کی ولید ابراهیم علیہ السلام ورته پاسا رب دی دعا قبول کړل د بچی نظر دی واپس راغلی
چې مور پاسې د بچی نظر واپس راغلی دی الله تینا امام بخاری جوړ کو ښا امام شافعی چې علم لګلې دی دا کونډې مور لګلې دی ښا زنانو امام شافعی کونډې مور لګلې دی او چې امام شافعی عالم شو او راغې مکی مکرمه ته خلق ورته بهر راوتلو مور سیټ ته په یو غټه ناسته د ور سره د امام شافعی ترور ناسته د دواړه ناسته چې د خلقونه امام شافعی را وخت دو د مور خواله راغی مور چې امام شافعی ته وکتل نو مور خپو امام شافعی ورته ته ولې خپه وی بچیا دا شاته د سره سدي او خان را روان وی دا او خان دی وی دا کم زیو وی دا خلق را کړی دي وی بچیا په دې می دا طبیعت خراب شو دا مینه دی خو وی تما لګلې وی بچیا چې مال بسینه د احادیثو نه ډک راوړي بچیا مور راوړي می دا نه بچیا په دې مال خفایم دا خلق واسره کړی نه بچیا دا مال ټول خیرات کچې بیا دواړه ذکر ته ټول مال خیرات کو د مور سره کور ته روان شو ها ما لګلې وی چې مال بدا سینه د احادیثو نه ډک راوړي دا د امام شافعی مور و دا د بایزید بستامی مور و د سیمین دی وی چې بچی ولېګل الله تینو سجوړ کړل الله تینو سجوړ کړل دای په شاد د مین د دعاګانې وی دای په شاد د مور لپی وی بچو بچیا یو مقوله ده یو متل دی وی غټ شه خود پلار او د مور نه خبچیا خدای دې ډیر غټ سړی که خود پلار بنه غټيږي ښا د بابا نه بنه غټيږي ښا د بیبي نه بنه غټيږي د استاد نه بنه غټيږي بچیا کو دې درې واړو نه غټ شوي نو غټ پنشي ګوره غټ پنشي بچیا باس لاړې کو د دې درو نه غټ د بابا نه به قدم ناړي ما ته وی بابا می چرسی دی ز حافظ ما ز عالم ما بابا می چرسی دی زورتم بس په خپل بنور نزوی ولی زور تواما ک چرسی دی نو د الله سره چرسی دی خدا د پاره ولی دی تا د پاره ولی دی ها دا بابا تا د پاره ولی دی دا بابا تا د پاره ولی دی علماء نه تاسو کې چې کعبه تکل بند وګوري ها کعبه د الله کور دی چې بند ورته وګوري نو شل رحمت پیراوريږي 20 رحمت صرف پلیدو کعبه تا چې کعبه ته سړی وګوري نو شل رحمت پیراوريږي او چې د مور او پلار مخت د رحمت په نظر وګوري الله د یو حج قبول شوی اجر ورکي ښا بچیا دا مخ د کعبه برابر دی بچیا د بابا مخ د کعبه برابر دی بچیا د مور مخ د کعبه برابر دی بچیا د رحمت په نظر بیبي ته ګوره د رحمت په نظر بابا ته ګوره دی ته چې ته ګورې الله د یو حج قبول شوي اجر درکړي بچیا مور او پلار رضا سه مور او پلار رضا سه او تاسو تم درخواست دی چې بچی مراولئ او دی علماء ولې د الله سپلاس کې ورکه بس سم بچی د لتی جوړو ته وای ته به خراب هم زه به چرته بو زما سله کا اخر چرته بو زه چرته تلم خو په دې ځای به د ودروما یقین وکې دا ایمان دی ښا چې دا پګړم ستاسو دی بچو ته په سر کړي او ستاسو دا بچیم په دې ځای کې نه ول یقین وک والله چې دا مقصد چې ستا بچی د منبر او د محراب جوړو مستا بچی دی ځای لراولم ته وای نمونی سپته به مړه خراب زوم زه خدای دی ژوندې ساتن وخا بل درجه به وي دوی مبه وي درې مبه وي ثالثه رابعه خامسه سادسه وړه دوره حدیث په وکی خدای دی ژوندې ساته او چې کله بخاری ختمي پلار زبد رو غواړم تب کېنی او بچي بده کېنو ما اموري تب کور کې غوک کې دی ښا تا ما ته وی ته زما بچی خرابه اوس وګ دا چې دا بچی دی ما کم زه ته ورسو ته وګ دی خدای دې ژوندې ساته زبستا بچی توم بچیا ستا استاد زو تا وګ یې خته بینی وام بچی زما استاد فلان دا هغه استاد فلان دا هغه استاد فلان دا هغه استاد فلان 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 تا وګ یې خې زبدا نمونه علامه ته بغلې ناس چې دا بچي براله کم زی ترسي زوم بس غوکی دا کنه اخر کې وستا بچی ته وامه چې بچیا استاد استاد
ابو هريره رضی الله تعالی عنه. او بیا به ورته وایم بچیا دا ابو هريره استاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم. بچیا ستا استاز نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی استاد شو بچیا. ہوں دا سند حدیث والا بچیا، دا سلسلہ والا، دا نسبت والا بچیا. اول کے بھائی زمان نومی او پاخر کے بھائی دا امام الانبیاء نومی انشاءاللہ. زستا بچی دا سند ورکوم، زستا دا بچی لاس دا امام الانبیاء پلاس کے ورکوم، دا بچی لاس دا امام الانبیاء پلاس کے ورکوم. علماء پی جنے خدای تو گو رہے چے علماء پی جنے خاندہ علماء پی جنے. منگا دا قوم خیر خوایو، ستاسو خیر خوایو، دا دی ملک خیر خوایو. منگ پا ملک خپکیگو، منگ پا قوم خپکیگو، منگ پا قوم پا بچو خپکیگو. منگ لکے تاسو سر دیر خیر خواہی لرو، تاسو نئے خبر. منگ پا پولیس خپکیگو، منگ پا پوچ خپکیگو. زماور سر اس تعارض نشتا، نہ پوجی سر نہ پولیس سر. وڑکی یو ارمان لرما د پولیس بارا کیم لرم او د پوجی بارا کیم لرم. زچی د شپې په چیک پوسټ تیر شما او د شپې 12 بجی او پولیس ولاړی په پاټک باندې ټوپک وسري زوم سکے وی د ملک حفاظت قربان منم زم د ملک محافظ ان شاء الله ما بو پیجنې کنن نئی سبب مې او پیجنې دا تچ د کم ملک حفاظت کړي د دې ملک جنډا مولانا شبیر احمد عثمانی اوچته کړي ده. ها زم د ملک محافظم، زم د ملک محافظم. خدای دې په پاکستان بد ورځ نه راولي او کرالالا ته تنخوا علی ته پولیسی زبې تنخوا پولیسم د پاکستان ان شاء الله. که په صف اول کې د مونږ علما اون مندلو نوم را بدل کا. ها مونږ په هغه خلقو کې نه یو، زه د هغه خلقو بچی یما چې هغه جیل کو جیل ته ورغې نو جیلیانې راغونډ کړو وی راځئ چې تاسو ته قرآن وښیم. راځئ راځئ نو جیلیانو ته په جیل کې قرآن شو. جیلیان حیران دي د ته لاسو کې اتکړی ورچي او دې مونږ ته قرآن ښیي. وی راځئ راځئ چې قرآن یې نیمې نه واړو نو د حضرت رهایی رالاله. وی حضرت رها شو، بارې شاګردان ولاړو. شاګردانو ته اطلاع وکړه وی ځئ زه نن د جیل نه نه وځمه، زما به هغه ورځ د رهایي چې په کومه ورځ زه په جیل کې جیلیانو ته قرآن ختم کم. ښه زه به دا قرآن وام، زه به جیلیانو ته وام. زه د هغې علماو بچی یما چې عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه جیل کو او لاسو کې اتکړی ور واچو. کېناست دا انګریزانو په منځ کې نو د قرآن تلاوت شروع کو. یو انګریز پسې راغی وی عطاالله شاه بس که نور د قرآن تلاوت مکا، بس که شاه صاحب نور قرآن بنلولی. شاه صاحب ورته وی ولی نلولما. وی حضرت په ما کې د جړه طاقت ختم کو، نور جړلې نشم، نور جړلې نشم. بس 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 نور ما ته قرآن موای، ما ته قرآن موای. نو زه چې په چیک پوسټ تیر شم په 12 بجې پولیس ووینم زه هم د ده دا شپه هسې تیریږي لګیا دی. ٹھیک ده د ملک محافظ دی، تنخوا علی، تنخوا حلالی. خو زه وایم کاش چې دې پولیس ته ما قرآن یاد کړی وی او دا پولیس حافظ قرآن وی. زه وایم کاش چې دا پولیس حافظ قرآن وی، دې ما د قرآن حافظ کړی وی چې د سره ټوپک لاس کې وی، د ملک حفاظت هم کولی او د هر شپې 15 سپارې د قرآن تلاوت هم کولی. بس زما زړه کې دا ارمان دی، نو زما زړه کې دا ارمان دی. ای مشرانو راځئ چې قرآن درته ووایو، راځئ چې قرآن درته ووایو، راځئ چې قرآن درته زده کو. ستاسو هم وخت دی د قرآن تلاوت شروع کړئ. او دا خو مې درخواست دی چې د بچو د لاسونه مونږ لاس کې راکړئ. تا چې بچی لاس زما په لاس کې راکو انشاءاللہ زبی د امام الانبیاء د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلاس کے اکدم انشاءاللہ بچی با علماء تاوالکو کنا. رب العالمین دی دا عمل کولو توفیق راکی و آخر دعوانا ان الحمدللہ.